السلام علیکم ملګرو، که تاسو هم کامیابي غواړئ او تاسو وایئ چې خلک زموږ عزت کوي او بل زما سره ډېرې زیاتې پیسې وي، نو په دې دریو خبرو به تاسو عمل ضرور کوئ. که تاسو چېرته په دې باندې عمل وکړئ نو ستاسو زندګي به ډېره زیاته ښایسته شي، په همیشه به تاسو له عزت الله رب العزت به تاسو له عزت ډېر درکوي. ملګرو نو راځئ ویډیو راسره وګورئ مکمل او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. یو ښه غوندې کمنټ به ضرور وکړئ، یو خپل رایه پکې ضرور راکړئ ملګرو. اولنی ټپ دا دی ملګرو، که تاسو چېرته کامیابي غواړئ او په زندګۍ کې مخکې ته تلل غواړئ او پیسې ګټل غواړئ او عزت ګټل هم غواړئ، نو ملګرو په اولنۍ خبره دا ده چې تاسو به سهار وختي پاڅئ. کله چې تاسو سهار وختي پاڅئ نو ستاسو سوچ ستاسو ټوله زندګي څه تاسو ټوله ورځ به په کومه طریقه باندې تېروئ. تاسو به یو داسې سوچ کوئ، تاسو به اول لمونځ وکئ، د لمونځ نه پس به تاسو تلاوت وکئ او تاسو به خپل د ځان دپاره یو ټارګټ وکئ چې نننۍ ورځ کې به زه دا کارونه کوم او په نننۍ ورځ کې به زه دا کارونه کوم. یو ځان نه به یو ټایم ټیبل جوړ کړئ د یوې ورځې چې کله تاسو سهار پاڅئ نو تاسو ته پته وي که نن به زه دا کار کوم، په دې ټایم کې به دا کار کوم. نو که تاسو چېرته هم د سهار وختي پاڅئ، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې که څوک وایي سهار وختي پاڅي که نه نو هغه څه کړي، هغه زندګي به روښانه وي، هغه ته به څه کړي کامیابي ډېره میلاویږي. او بل دا چې سهار وختي پاڅئ نو کوشش کوئ چې تلاوت ضرور کوئ. چې تاسو کوشش وکړئ چې تلاوت وکړئ نو ستاسو زندګي به ښه وي، دا ورځ به هم نه وي، دا به ډېره برابر وي. او په دویم نمبر ملګرو ډېر زیات اهم دی که نه، که چېرته تاسو د بل سړي کامیابي وینئ، بل سړي عزت وینئ، نو تاسو هم پکار ده چې د هغه په کامیابۍ خوشحاله شئ. هغه له چې الله پاک کوم عزت ورکړی دی تاسو پکار ده چې په هغه خوشحاله شئ. ځینې ډېر زیات خلک چې دي نو هغه الله پاک نه ډېرې زیاتې ګیلې کوي چې الله رب العزت زه دې ما له دې پیسې نه دي راکړی او دې له دې پیسې ورکړې، دې له دې عزت ورکړی دی او ما له دې نه دی راکړی. ملګرو چېرته هم دا سوچ مه کوئ، د بل په عزت باندې هغه خیال ساتئ، د هغه هم عزت کوئ او خپل دغه ایزې مه وایئ که نه چې دې نه دې الله پاک عزت واخلي او ما له دې راکړی، دې نه دې پیسې واخلي او ما له دې راکړي. چېرته هم دا سوچ مه کوئ. او په درېیم نمبر باندې ډېر زیات اهم دی، دا ضرور واورئ ښه. په درېیم نمبر باندې دا اهم دی که چېرته تاسو بزنس شروع کوئ، څه کاروبار شروع کوئ، څه څیز ته ارادهی نو هغه په مخ کې د بل چا په مخ کې چاته مه وایئ چې دا څه دی، زه دا کار شروع کوم، زه دا بزنس شروع کوم، زما دا پلان دی او زما دا زندګۍ د تېرولو کوشش کوم چې په دې طریقه به یې تېروم. نو خپل پلان او خپل سیټینګ او دا سیسټم چاته مه وایئ. که ته هم غواړې که نه چې په زندګۍ کې زه کامیاب شم او ما له پیسې راشي نو خپل کومه سوچ چې دی نو هغه صرف د ځان څخه محدود وساته. خپل ملګري ته هم وایئ، بل چاته هم ووایئ، بس دا څه چې کومه یې دا ستا په خپل ذهن کې چې کوم دی بس په دې کې پوره دی، بل چاته ضرورت نشته. که ته هم غواړې کامیابي نو په دې ذهن کې خپل سوچ وساته، خپل راز د ځان څخه وساته، بل سړي ته مه وایئ. بل سړی د چا عزت نه کوي ګورئ ښه، بس خپل ځان په خپله عزت کول دي. چې په خپل ځان دې په خپله عزت وکړو نو انشاءالله ته به کامیاب یې. بل چې دی نو لمونځ کوئ او د الله پاک عبادت کوئ. بس په دین کې سره کامیابي، اصل کامیابي سره په دین کې ده. که تاسو هم غواړئ چې کامیابي وغواړو، موږ له الله پاک کامیابي راکړي نو بیا په دین باندې 100% عمل شروع کړئ، 5 وخته لمونځ کوئ، تلاوت کوئ، بس ذکر ډېر زیات کوئ، نو بس کامیابي به تاسو ته په هر څیز کې میلاویږي. چې تاسو په کوم څیز کې کامیابي غواړئ، د الله پاک نه څه غواړئ الله پاک به یې درکوي ګوره ښه. که دې څیزونو باندې تاسو عمل وکړئ په دې دریو خبرو باندې نو ستاسو زندګي به ډېره زیاته روښانه شي، پیسې ګټل دا هر څه به تاسو ته اسان شي ښه.